السلام علیکم ورحمت الله. کونړ زلزلې وخت خو ډېر وخت تیر شو. الله دې بیا دغسې آفات او دغسې غمونه نه راولي. نو هغه خویندې ورونه خصوصا هغه کورنۍ چې هغلته کورونه مکمل لنګ دي، په دې خاص کونړ کې دلته ورته یو غټ کیمپ جوړ کړی. اکثر ورونو دا کتلی دی. تقریبا په سلهاو کورنۍ دلته په دې کمپ کې میشت دي. قمر بنسټ راغی در څو پورې دی لپاره لکه مخکې هم توضیح شوي وو په نورو کیمپونو کې، دا اوس هغه عثماني کیمپ دی. کومې عثماني دی لپاره یو کمپله، یو د چای ترموز، کریم دندان، شامپو، صابون، یو دیګ بخار او ورسره لوښي، دا دی لپاره تقسیم شو. دا به انشاءالله تقریبا 2500 کورنۍ دې ته ورکو. راځئ تاسو ته یو بل شی هم درښیم. ځینې کډوال دلته راغلي، هغې سره لوښي موښي، خو تاسو ته ښه معلومات و چې هغه هر څه غورځېدلي وو، خاورو لاندې وو، چتونه یې غورځېدلي وو. نو بیا هم بهتره وګڼله چې دی لپاره لوښي هم واخلو او کاسې هم شي، دیګ بخار هم شي، ترموز هم شي، تر څو پورې د خلکو ټول ضرورت رفع شي او آینده کې څه شي ته اړتیا پیدا نه کړي او کورونه جوړېږي. له خیره کورونه جوړ شول، بیا به دی ټول انتقالېږي بېرته خپل کورو ته. صحیح ده انډیواله؟ څنګه یې؟ ستړی مه شې، کراري ده؟ په خیر یې؟ څه شی کې قابونه دې لاس کې نیولې؟ دغه کورنۍ سره ده مرستې دغه لپاره سهار نه لګیا یې؟ څه په خاطر باندې؟ بس دا هېوادوالې دې دپاره بد خدای اجر درکړي. دا زموږ رضاکار وروڼه دي، دا ځوانان دي، الله تعالی دې په ځوانۍ کې برکت ور واچوي. ستړی شوی خو نه یې؟ نه ته خو په دې ژمي کې خولې شوی. زمونږ ما لږ جود دغه ده، وینه ګرمه ده. وینه دې ګرمه ده، ځان ساتل پکار دي. الله دې اجر درکړي. دی دا لوښي ګوره چې کم یو کې زیات و کم یې، کم چې کمی ته که زیاته کم چې هغه پوره کوم او کم چې زیات هغه ته لرې کوم. بیا صحیح. خدای دې خیر درکړي. نو دا هېوادوال او دا خلک په موږ حق لري او انشاءالله خدمت به ورته کوو. او بل مهمه خبر دا ده چې ژمی را روان دی. رښتیا د کونړ نه وروسته ننګرهار ته ځو، هغلته هم توضیح لرو. تورخم کې هم پخه ډوډۍ مهاجرینو ورونو ته به انشاءالله ورکوو. ورسره کابل کې چې کوم مهاجرین راغلي هغې ته به هم له خیره مرستې توضیح کوو. پروان کې چې هم مهاجرین دي هغې ته هم مرستې توضیح کوو. دا هغه مرستې چې موږ تاسو سره جمع کوو. موږ هر وخت درته وایو دا لینک کې ځانونه ثبت کړي، انشاءالله دا به راځي. ورسره که څوک ورور یا خور پیدا سي غواړي چې پخه ډوډۍ توضیح کړي، خصوصا په دغه شرایطو کې چې د پاکستان هېواد څخه اکثره زموږ او ستاسو کورنۍ په زور راایستلی کېږي، نو دې خوا ته چې رایستي طبعا خوړو ته ضرورت لري. نو موږ او تاسو هستو چې دی لپاره به د مرستې لاس اوږدوو. صحیح ده؟ بسم الله کې هم دا اوس وخت دی او یو دیګ ورته باندې کې انشاءالله موږ به ستاسو اډر پوره کوو. الله مو خوشحال لره. ډېره مننه. ښه وخت ویډیو سره خپره کړئ او موږ به خپل کار کوو، خپله توضیح وکړو، بیا به سره ګورو. السلام علیکم. ربنا